السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د په 100 kVA ټرانسفارمر باندې موږ څو امپیره لوډ چلولی شو. دوستانو زه غواړم ستاسو سره یو فارموله شریکه کړم. د دغه فارمولې په واسطه باندې تاسې کولی شئ د هر قسم ترانسفارمر امپیر معلوم کړئ، که دا 50 kV وي، 100 kV وي، 300 kV وي، 500 kV وي او یا 1000 kV وي. د دې ټولو ترانسفارمرونو امپیر تاسې د دې فارمولې په واسطه باندې ډېر په ایزي او اسانه طریقې سره معلومولی شئ. نو دوستانو راځو فارمول ته. اگزامپل مثلا زموږ سره یو 100 kVA ټرانسفارمر دی او د دې د ولټیج آوټپوټ اندازه دا 415 ولټ او د دې انډر روټري دا 1.932 د انډر روټري دا عملیه په 3 فیز ټرانسفارمر کې استعمالیږي. نو د 100 kVA ټرانسفارمر امپیر له څو سره مساوي کیږي؟ دوستانو راځو عملیه ته. آی امپیر مساوي کیږي د kVA تقسیم پر روټري ضرب ولټ مساوي کیږي د ترانسفارمر د امپیر سره. نو دوستانو دلته تاسې دا په یاد ولرئ چې kVA دا مساوي کیږي د کیلو سره او په یو کیلو کې 1000 ګرام وي، نو د دې حاصل مساوي کیږي د 1000 واټ سره. نو دوستانو 100 ضربو دا په 0 کې، نو د دې حاصل مساوي کیږي د 1 لک سره. دوستانو دا 1 لک تقسیمو د روټري ضرب 3 فیز ولټ په حاصل باندې چې د 3 فیز ولټ روټري ضرب 400 او 15 3 فیز ولټ حاصل مساوي کیږي 913.88 سره په دې تقسیم. د دې عملیې څخه وروسته د 100 kVA ترانسفارمر امپیر مساوي کیږي 119.12 امپیر سره. نو دوستانو موږ د 100 kVA ترانسفارمر څخه تقریبا 140 امپیر لوډ استفاده شو کولای. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره، تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.